د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او لنډو خبرونو ته. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني د یو حکم له مخې احمد ضیا سراج د ملي امنیت د عمومي ریاست د نوماند رئیس په توګه وټاکه. نوموړی اوس مهال هم د دغه ریاست سرپرست وزیر دی. کرونا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې 15 نور کسان هم د کرونا له ناروغۍ څخه ښه شوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وویل چې تر اوسه د کرونا ویروس 2080 شکمنې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوي دي. ولسمشر غني د روغتیا نړیوال سازمان له رئیس تدروس اهاندوم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غني د حکومت 11 ماده‌یي پالیسۍ چې له کرونا ویروس سره د مبارزې ټول اړخونه پکې شامل دي بیان کړل. اهاندوم د یادې طرحې د تطبیق په برخه کې د دې سازمان د همکاریو ډاډ ورکړی دی. کابل د ولسمشر غني د تازه فرمان له مخې داود سلطانزوی د کابل د نوي ښاروال په توګه نن ورځ ټاکل شوی دی. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو اندېښنه ښودلې او پر هیوادوالو یې غږ کړی دی چې د روغتیایي چارواکو لارښوونې په پام کې ونیسي. کرزي همداراز د هیواد پر ملي سوداګرو او پانګوالو هم غږ کړی دی څو د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې د ښار د بندېدو او بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. امنیت شورا د افغان حکومت او طالبانو استازو تیره ورځ سره لیدلی دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي د طالبانو او افغان حکومت استازو تیره ورځ د بندیانو د خوشي کولو په تړاو لیدلي او په دې تړاو پرمختګونه هم شوي دي. نوموړی وایي دواړه خواوې به سبا یو ځل بیا سره وګوري. درنو لیدونکو په دې هیله چې د خبري ټولګه مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.